دا غوی حال داوو چې کله ورته خپل رب ویل چې مسلمان شه نو زری ویل چې زدا کائناتو د مالک مسلمان شوم. هغه خپل اولاد ته هم په دې طریقه باندې د تللو هدایت کړي وو او هم د دې وصیت یعقوب علی السلام خپل اولاد ته کړي وو. هغه ورته ویلی وو چې زما بچو الله تاسو د پاره دا دین غوړه کړی دی نو د مرګ پوری مسلمانان اوسېږئ. نو آیا تاسو په هغه وخت کې موجود وای چې کله یعقوب علی السلام د دې دنیا نه رخصت دلو؟ هغه د مرګ په وخت کې د خپل زامنو نه تاسو کړو چې بچو زمانه رستبا تاسو د چا بندگی کوئ؟ هغه ټول په جواب کې وویل چې مونږ به د هغه یو خدای بندگی کوو کم چې ستا او ستا د مشرانو د ابراهیم علی السلام د اسماعیل علی السلام او د اسحاق علی السلام خدای وو او مونږه خاص هم داغه مسلمانان یو. هغه څه خلق وو چې تیر شو سچ هغه ګټل دي هغه داغوی د پاره دي او سچ تاسو ګټای هغه بس تاسو د پاره وي. تاسو نه با دا تاسو نه کیږي چې هغه څه کول.